رب العالمین فرمای منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. انسان ما د خاور نه پیدا کړی، د خاور ته واپس ځي او دغه نه بیا را وسره کیږي. کمثل آدم خلقه من تراب، ځکه چې ستا اصل آدم علیه الصلاۃ والسلام دی او آدم علیه الصلاۃ والسلام د خاور نه پیدا کړو، نو بلا واسطه ته هم د خاور نه پیدا شوی، ته به هم یو ځل خاور ته ځي. زما عزتمند ورونو، بیا د دغه ځای دپاره د نیکو اعمالو ذخیره برابرول پکار دي. که موږ او تاسو په دنیا کې وګورو محترمو، یو انسان چې د دنیا یو ورکوټی سفر کوي، مثلا پېښور ته ځي، اسلام آباد ته ځي، لاهور ته ځي یا کراچۍ وغیره ته ځي، نو انسان د ځان دپاره څه اسباب برابر کړي، د ځان سره بیګ راواخلي، کپړې راواخلي، دغه شان د ځان سره ښه ډېرې پیسې راواخلي د ضرورت نه علاوه. نو که بیا یو انسان هغه د یو ابدي په سفر باندې روان وي، د همیشوالي په سفر روان وي، داسې سفر دی محترمو چې د هغې څه انتها نشته دی، ټول عمري سفر دی، بیا خو دغه ځای دپاره په طریقه اولا باندې چې کوم دی هغه تیاري کول پکار دي. عزتمند ورونو، ځکه حدیث شریف کې راځي الدنیا مزرعة الاخره، دنیا د آخرت دپاره د کروندې ځای دی، یعنی دا دنیا د آخرت دپاره د نیکو اعمالو ځای دی. چې انسان په دنیا کې نیک عمل وکړي، د الله جل شانه په لار کې خپل ځان خرج کړي، خپل مال خرج کړي، د یتیمانو او غریبانانو، د مسکینانو، د فقیرانو د هغوی خیال وساتي، د چا مال چې کوم دی هغه ونه خوري، د چا حق چې کوم دی هغه ضایع نه کړي، په دنیا کې د حقوق الله، د حقوق العباد خیال وساتي محترمو، او د دغه ځای لپاره انسان تیاری وکړي. ځکه محترمو حدیث شریف کې راځي چې عقلمن انسان هغه دی چې هغه د آخرت دپاره تیاری وکړي. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عقلمن انسان هغه دی چې هغه د مرګ نه پس د هغه ژوند دپاره تیاری وکړي. داسې ژوند محترمو چې د هغې څه انتها نشته دی، د همیشوالي ژوند دی محترمو، او د دنیا دا ژوند محترمو دا ټول که راجمع کړي، د آخرت په مقابله کې د دې د یو سکند حیثیت نه جوړېږي. انسان له پکار چې د هغې ژوند دپاره بیا څه نه څه تیاری وکړي، د نیکو اعمالو ذخیره برابر